الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږ د امر نهی دارنګې د مثبت د فعل منفی ورسره د فاعل او مفعول دارنګې د فعل معلوم او د فعل مجهول د دې هر یو تعریف او وضاحت کړی و. نو په نن درس کې به مونږ د فعل تقسیم وکړو چې فعل په څو قسمه دی او دارنګې د هر یو قسم تعریف او وضاحت به ورسره وکړو. نو نننی درس زمونږ دا مشتمل دی په 9 خبرو باندې. په نن درس کې به مونږ ټول په ټوله 9 خبرې ووایو، 9 خبرې به ذکر کو. اول نمبر خبره په هغې 9 خبرو کې ده د فعل تقسیم. د فعل اقسام به ووایو چې فعل په څو قسمه باندې دی. فعل دا په 2 قسمه باندې دی. یو ته ویلی کېږي فعل لازم، دوهم ته ویلی کېږي فعل متعدی. دا اول نمبر خبره د فعل اقسام چې فعل دا په 2 قسمه دی. یو ته ویلی کېږي فعل لازم، دوهم ته ویلی کېږي فعل متعدی. دوهم نمبر خبره په نن درس کې د زمونږ سره د فعل لازم تعریف چې فعل لازم دا څه ته ویلی کېږي. فعل لازم دا هغه فعل ته ویلی کېږي چې هغه یوازې فاعل غواړي، مفعول ته ضرورت نه لري. فعل لازم د هغه فعل ته ویلی کېږي چې هغه صرف او صرف په فاعل باندې پوره کېږي، مفعول به ته ضرورت نه لري. یعنی یوازې فاعل غواړي، مفعول به ته ضرورت نه وي، مفعول به نه غواړي. د دې مثال دی لکه جلسه زیدون. جلسه زیدون. اوس جلسه زیدون کې دا جلسه دا فعل دی، زیدون د دې فاعل دی. اوس دا فعل صرف او صرف یوازې په دې فاعل باندې پوره کیږي، د دې معنا په فاعل پوره کیږي، مفعول ته ضرورت نه لري. زید کېناسته. نو دا و دوهم نمبر خبره د فعل لازم تعریف. دریم نمبر خبره په نن درس کې د زمونږ سره د فعل متعدی تعریف چې فعل متعدی څه ته ویلی کېږي. فعل متعدی د هغه فعل ته ویلی کېږي چې هغه د فاعل سره سره مفعول به هم غواړي. یا فعل متعدی د هغه فعل ته ویلی کېږي چې هغه فاعل او مفعول دواړه غواړي، په دواړو باندې پوره کېږي، یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي، مفعول به هم غواړي د فاعل سره. د دې مثال دی لکه ضربه زیدون. ضربه زیدون عمرن. او ضربه زیدون عمرن په دې کې دا ضربه چې دی دا فعل دی، زید د دې فاعل دی. اوس دا ضربه چې دی دا صرف په دې فاعل زید باندې په دې باندې نه پوره کېږي، بلکې دا مفعول ته هم ضرورت لري، مفعول هم غواړي. نو دا چې دی په فعل او فاعل دواړو باندې پوره کېږي. یوازې فعل ته ضرورت نه لري، یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي، بلکې فاعل سره سره مفعول به هم غواړي. دا و دریم نمبر خبره په نن درس کې زمون سره. په نن درس کې څلورم نمبر خبره ده د غایب وضاحت چې غایب څه ته وایي. غایب دا هغه ته ویلی کېږي، هغه شخص ته ویلی کېږي چې د هغې په باره کې خبرې کېږي. یا غایب د هغه شخص ته هغه کس ته ویلی کېږي چې د خبرو کولو په وخت کې موجود نه وي. کم شخص چې د خبرو کولو په وخت کې موجود نه وي هغه ته غایب ویلی کېږي. دا څلورم نمبر خبره. یا د چا په باره کې چې خبرې کولی شي هغه ته غایب ویلی کېږي. غایب مو پیژنده. غایب
کم شخص چې د خبرو کولو په وخت کې موجود نه وي هغه ته څه ویلی کېږي؟ غایب ویلی کېږي. مثلا من او تاسو لګیا یاستو د عمر په باره کې خبرې کوو چې عمر والا ډېر ښه سړی دی، هغه ته ما پرون داسې ویلې خو هغه دا کار هغه ویلې چې زه دا کار کوم. اوس د عمر موږ سره موجود نه دی خو د هغه په باره کې موږ څه کوو؟ خبرې کوو. د خبرو په وخت کې هغه څه دی؟ موجود نه دی. نو غایب چې د خبرو کولو په وخت کې موجود نه وي هغه ته غایب ویل کېږي. حاضر د چا سره چې خبرې کېږي هغه ته حاضر ویل کېږي. دا 5 نمبر خبره په نن درس کې ده زموږ سره. متکلم 6 نمبر خبره چې متکلم څه ته وایي؟ متکلم دا خبرې کوونکی ته وایي. کم شخص چې خبرې کوي هغه ته متکلم ویل کېږي. مثلا زه لګیا یم، زه متکلم یم، تاسو سره خبرې کوم، تاسو زما خبرې اورئ، تاسو چې دی حاضر یاستئ، حاضرین. او کم شخص چې مثلا عمر زموږ ملګری دی هغه د خبرو په وخت کې موجود نه دی هغه څه شی دی؟ غایب دی. صحیح شو؟ 9 نمبر خبره په نن درس کې ده زموږ سره واحد چې واحد څه ته ویل کېږي؟ واحد دا یو ته ویل کېږي. 8 نمبر خبره نن درس کې ده زموږ سره تسنیه چې تسنیه څه ته ویل کېږي؟ تسنیه دا 2 ته ویل کېږي. او اخرنۍ خبره 9 نمبر خبره ده زموږ سره په نن درس کې جمع چې جمع څه ته ویل کېږي؟ جمع دا د 2 نه زیاتو ته ویل کېږي. د 2 نه چې کوم شیان زیات وي هغه ته څه ویل کېږي؟ جمع ویل کېږي. صحیح شو؟ دا و زموږ نننی درس چې په نن درس کې موږ ټول په ټوله څو خبرې ویلې، 9 خبرې مو ویلې، 9 خبرې مو ذکر کړلې. راځئ دا اوس د کتاب په صفحه کې دا 9 واړه خبرې ووایو. نو دا دي دا 9 واړه خبره. اول نمبر خبره دا ده چې اول نمبر خبره د فعل تقسیم یا د فعل اقسام به درته ذکر کی. نو دا اول نمبر خبره ذکر کوي. فعل په 2 قسمه دی، یو لازم او دوهم متعدی. دا اول نمبر خبره. دوم نمبر خبره د فعل لازم تعریف چې فعل لازم څه ته وایي نو درته کوي. فعل لازم دی ته وایي چې صرف په فاعل باندې پوره شي، مفعول ته ضرورت ونه لري. نو فعل لازم دا فعل ته ویل کېږي چې هغه یوازې په فاعل باندې پوره کېږي، یوازې فاعل ته ضرورت لري، مفعول ته ضرورت نه لري. لکه جلسه زیدون، زید کېناسته، ذهب عمرو، عمر لاړه. نو دلته دا جلسه او ذهب صرف په فاعل باندې پوره کېږي چې په جلسه زیدون کې فاعل زیدون دی او ذهب عمرو کې فاعل عمر دی، مفعول ته ضرورت نه لري. 3 نمبر خبره په نن درس کې د زمونږ سره د فعل متعدی تعریف. فعل متعدی څه ته وایي؟ فعل متعدی دی ته وایي چې په فاعل او مفعول دواړو باندې پوره شي، چې هغه یوازې په فاعل باندې نه پوره کېږي بلکې فاعل سره سره څه ته هم ضرورت لري، مفعول ته مفعول هم غواړي. لکه ضرب زید عمرا. په دې مثال کې زید دا فاعل دی د ضربه، عمرا مفعول دی. نو دا ضربه فعل چې دی دا فعل متعدی دی، دا یوازې په فاعل زید باندې نه پوره کېږي بلکې مفعول ته هم ضرورت لري. 4 نمبر خبره غایب څه ته وایي نو هغه درته ذکر کوي. غایب هغې ته وایي چې د خبرو کولو په وخت کې موجود نه وي. د خبرو کولو په وخت کې څه وي؟ موجود نه وي، یا د چا په باره کې چې خبرې کولی شي هغې ته غایب ویل کېږي. 5 نمبر خبره ده حاضر څه ته وایي؟ حاضر هغې ته وایي چې خبرې ورسره کېږي، چا سره چې خبرې کېږي هغه ته څه ویل کېږي؟ حاضر. یا د خبرو کولو په وخت کې څه وي؟ موجود وي. پسې د متکلم 6 نمبر خبره. متکلم څه ته وایي؟ متکلم خبرې کوونکی ده، کم شخص چې خبرې کوي هغې ته متکلم ویل کېږي. پسې د 9 نمبر خبره واحد څه ته وایي؟ واحد یو ته وایي. 8 نمبر خبره تسنیه دا 2 ته وایي. 9 نمبر خبره جمع. جمع څه ته وایي؟ جمع د 2 نه زیاتو ته وایي. کاغه بیا خلقي افراد وي یا بل څه شی وي خو چې د 2 نه زیات هغه ته څه ویل کېږي؟ جمع ویل کېږي. دا زموږ نننی درس د علم الصرف چې په نن درس کې مونږ ټول په ټوله 9 خبرې وویلې.